بعضې ورونه دا پوښتنه ډېره زیاته کوي چې وایي ډېر مې زړه خفه دی، بلکې هر وخت مې زړه خفه وي او همیش د کاروبار پسې هلې ځلې کوم، خو هر کار چې شروع کړمه نه کیږي. نور په تنګ راغلی یم، ماته کومه دعا یا کومه وظیفه راوښایه. ګورئ، طریقه یې الله تعالی په قرآن شریف کې ښودلې، فقط عمل کوونکی پکار دی. که څوک وغواړي چې په ژوند کې برکت وي او په رزق کې فریماني وي، نو 5 کارونه دي حتما تر سره کړي. د سکون نه ډک ژوند به تر سره کوي، دا د قرآن دلیل دی، او د وظایفو هیڅ ضرورت نشته او نه به پیدا شي. له هر څه نه مخکې تقوا اختیارول دي او د الله تعالی حکم پر ځای کول دي او د دین په مطابق ژوند کول دي. دوم، د زړه د خلاصه استغفار ویل دي او په خپله ګناه باندې پښیمانه اوسېدل دي. دریم، د الله تعالی شکر ادا کول دي. الله تعالی چې چاته څه ورکړي وي او هغه یې شکر ادا کوي، الله تعالی به یې ډیروي او بیرته به یې ورکوي. څلورم، صدقه یا خیرات کول دي. الله تعالی فرمایي څوک دی چې ماته قرض حسنه راکړي چې زه یې ډیر کړم او بیرته یې ورکړم. پنځم، د خپلې کورنۍ او د خپلو خپلوانو سره نیک چلند کول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې الله له چا ناراض شي، په هغوی رزق نه بندوي او نه پرې رڼا بندوي، بلکې د سجدو توفیق ترېنه اخلي او د کوم داسې شي په طلب کې اچوي چې هغه د هغوی په قسمت کې نه وي. السلام علیکم.